چې قدرمنو کتونکو ورته بیا په پروګرام مشلنو کې تاسو ته وایو هرکلی او زموږ ډېره خوندوره مرکه روانه سید صادره باچا صاحب سره چې په سلیم نوم باندې تاسو وپېژنئ. باچا صاحب رالو د تاسو کم کردارونو وکړو دا خو سیریس کردارونو مزاحیه کردار هم کړی دی؟ او مزاحیه کردار مې یو کړی فالي بابا. یو هم کړی سره؟ نه هغه د فالي بابا د درې مې کړو. مستنیستي کې زما چې کوم دی خان وم او مزاحیه داسې کردار و چې ما به چې کوم حرکت دا ډرامه کومه وه؟ مستنیستي. ما به چې کوم خلکو په هغې باندې خندل چا له مې سزا ورکولم په هغې باندې به وخندل. خان وم که نه چې څه به مې کول په هغې باندې کردار چې کوم دی زما مزاحیه نه خو زما کوم څه به مې کول اډ کول هغه به مزاحیه و. او دویم چې کوم دا چې کوم روبنۍ ډرامه وکړل نو دا هم زما یو ساده غوندې خان وي ساده نیاز بین خان د مور نیاز بین خان نو هغه هم چې کوم دی څه حده پورې کې ماضي یې دغه پکې و خپل چې کوم افلاطون بک دغه فالي بابا چې کوم قسمت حال ګورم ډېر په کمال ګورم که نه ناستي وړه وړونته ګیرې لګېدل ینګ ایج کې خپل دغه توتي ورسره یې هغه دغه وي که نه هغه ټوله لوبه چې جوړوي نو هغه چا سره رومینس یې هغې ته ټوله لوبه جوړه کړي چې هغه به راځي هغه هغه ورته چې کوم دی کینی نو دا ورته چې تا داسې دی پلان ته که نه ته د هغه عشق کې هغه ستا عشق کې دی نو هغه خبره کنفرم کړي چې هغه ورته وایي چې او زما دغه دی بس ټیک ستا کار به کېږي که نه د فالي بابا په شکل کې چې کوم خلک دا د ملي کلر ډېر ښکلی چې کوم د ښکلی ډرامه خو دومره زیات زما نه وشي ځکه چې خلکو په هېڅ شکل چې کوم دی لکه فرض کړئ خلکو دا هم وی چې کوم مخالفین زه مخالفین نه یم د خلکو خپل یې سوچ و چې په ټلویزیون نه چې بس بغیر د هیرو نه بل څه کار نشته دی ویلن کردار ولې نه کوي که نه نو په انتظار کې چې کوم دی افضل رضا او موږ چې کوم دی پروډیوسر زما یو داسې کردار چې زه اول کې راځم نو زه د چې کوم ګینګ وي د کرپټ مافیا ډرګز مافیا زه هغې سره شامل یم او هغې سره زه دغه یم نو بل چې ممتاز شاه ما سره هغه هم زه راکاږم او بل هم راکاږم دا په یو غریزي علاقه کې شوی وه دلته هم شوی وه مختار ځای کې وه ډفرنټ دغه کې نو زه ډېره سختي کوم نو خلک ډېر زیات پریشان وو یاره سلیم ته ګوره دومره سختۍ ته ګوره خلکو غریب سره بې عزتي کوي چپړاسي خپل راکاږي هغه هم راکاږي پي هم راکاږي که نه داسې هغې دي نو چې خلکو نو اخره کې خلکو چغې جوړه کړې فونونه جیم ته دغه ته دا هم څه جوړ کړي دا سلیم تاسو کم دغه اخلئ سلیم هم په دې دغه کې لیدل نه غواړو که داسې نه شي کېدی نو اخره کې جیم داسې دغه دغه بس کردار موږ نو هغه فورن دغه که چې هغه چې کوم چې دا ظلم صحیح کړي نو تمام چې کوم ګینګ ټول دی په نظر راولي او یکدم چې کوم بیا په خپل شکل کې راشي باور دی پولیس کینی او زه کامیاب شوم چې ما او خلکو یا الله مو خو چې دا څنګه چل دی کنه هغه ارس هیر شي او خلک قبول کی نو از ویلن زه چرم نه قبل اولم په شکل نیگیټیو کردار کې سوال نه پیدا کړم او اس کامیډي نه تصور نشي کېدای چې جوړ کې د نه موږ کې ټول چې کوم د اردو د ټول کامیډي نو اسماعیل شاهد مو سیدرحمان شینو مو نور کېدار نو زه سنجیده وم شاعر وم سنجیده وم هغه ماحول کې زه کېدم ماحول کې خلکو ته دغه چې په کامیډي اردو څومره ډرامو کې کار کړی اردو ما کافي ډرامو کې کار کړی کافي اردو ډېر کافي اردو ډرامو کې ما کار کړی زیات او خو بس دغه چې ما سره هغه وخت نو چې زه لاړ شم او زه مطلب اټک اوس پار چې ورته ویلی شي زما مصروفیات یې منډې تړلې هغه وجه باندې زما دغه پاتې شو یعنې اردو کافي ځای که ما غوښتې نو زه اکثر خبره کوم چې ما ته کله کله څوک وایي زما موږ پښتانه خو یو نو الحمدلله ډېر عظیم قوم دی خو موږ یو شی خوشته دی که نه چې د اټک نه هغه فرید خان وغوښتو نو شیر شاه سوري شو نو که اټک نه دې غړه پاتې شوی نه به شیر شاه سوري نه به فرید خان فریدی به بالکل نو دلته چې کوم دی دلته زما خیال چې که فرق کې زه فرست هیرو مې ما فرست انکر مې ما فرست کمپیر مې ما کله کله ما ته خلک وایي چې موږ پی ټي وي نیشنل دا ټلیفون نه کوو دا دغه ورته کوو چې هغه ولې نه راځي هغه نه انټرویو واخلي هغه کې نه زه ورته وخاندم زه هم د هغې قصور نه دی هغې ته پته دی بیمار دی مصروفیات دي یا نور څه دي که نه خو نه د خلکو خواهش شته خلکو خواهش وي چې موږ په خپل چینل وګورو په خپل بالکل چې موږ په خپل بار بار او زیات ترجمه د بهر ملکونو یو کې اوسو ملګري دي هغې بار بار غوښتنه چې سلیم صاحب راوله سلیم صاحب ما ورته بیا تاسو وایس فارورډ کو
نو هغوی بیا دعا به هم وکړله خوشحاله به هم شي موږ دې اواز زه د الله شکرګزار یم چې ستاسو چینل دی چې کوم دی هغه دومره پاپولر دی یا دومره دغه چې برکتي شي زه چې کومه دنیا ته تللی یم الحمدلله پښتون هر ځای کې شته ما ته دا دوک دی چې پښتون دا ټک نه هغه راوړي که نه نو هغه اوچت مقام حاصلوي دې غاړه موږ لږ غونته خلک یې پرېږدي یو بل د خپل نه راکاږو خدای دې موږ نه دا عادت لري کړي یعنې زما زلمي کې هېڅ کمی نشته دی زما زلمی چې بار مرکوز ته لاړ شي خلک پرې فخر کوي الحمدلله دلته هم چې کوم دي که ډاکټرز دي که ډېر ښه دغه شته دي خو هغه مواقع هغې ته ورکول پکار دي زه جاپان ته هم لاړم نو دنیا پښتانه ما ته راغله په زرګونو خلک راغله ما ته بلکې ما ته هلته خلکو وویل چې دلته خو پرزیډنټ ضیاءالحق راغلی و چاته نو ما خو هغه څوک میلاوي دی شو زه خو فقیر انسان یم ما سره مینه باندې خلک راغله میلاو شو راسره کور چې کوم ځای ته زه تللی یم نو پښتون هر ځای کې شته هر ځای کې پښتون شته ځکه افغانستان ته چې کوم دی لاړلم غفرخان بابا جنازه روانه وه ما ته وخت شرکت ته راشم ما ته پته نه زه ډاکټر سره کېناستلم زما دوست هغه سره لاړو چې کله مونږ ورسېدلو او وزیر مهماندار زموږ استقبال وکړو چې بیا وشو راو چې کله جنازه هغې دفن شو غفرخان بابا الله جنت الفردوس کې ځای ورکړي چې کتل مې یو کس راغی ما سره میلاو شو چې راغی نو دې خوا په سره کلاشان خلک ټوپک کوي دې خوا مو سره ټوپک کوي هغې اچولي راغی زما لاس یې ونیو زه یې په تندي باندې ښکل کړم ما ته وی سلیم جانه زه یم ډاکټر نجیب افغانستان پرزیډنټ ما وخندل ما ورته چې وایي زما ارمان و چې زه چې کوم دی د سلیم سره میلاو شم نو ما ورته ویل چې څنګه چې کوم دی غلجیه خلجي و که نه ستا ارمان و دغسې زما ارمان و چې زه به د ډاکټر نجیب خلجي سره کله میلاو شم هغې کې بیا دماکې وشو ټریج دغه وشو ډېر لوی دغه وشو هغه هم بیا لاړو موږ هم دغه شو نو مزاحي کردار چې کوم دی هغه ما ډېر نه مې دی کړی داسې چې خلکو نه خوښو او بل زما کردارونه بیا د میشن ټایپ کردارونه شروع شو که نه چې کوم کردار و هغه د میشن که لټون ډرامه چې کومه نو دا ملک سعد باندې مونږ لیکلې وه او ملک سعد خو چې شهید الله تعالی دی الله جنت الفردوس کې ځای ورکړي چې کله هغه سیسس کوو نو ما ته راغی نو ما ته ویل چې دغسې زه سلیم غوندې جوړېږم نو ما ورته چې ملک سعد ستا خو به پریکټیکل چې کوم دی د هر قسم خلکو سره واسطه راځي مجرمانو سره هم ظالمانو سره هم دهشتګردو سره هم هر ځای کې وي نو زه خو په ډرامه کې چې کوم فیس کوم ما دپاره ډېره ګرانه ده نو چې ته پریکټیکل دغه ته راشي نو بیا هغې باندې چې کوم دی موږ چې لټون جوړو نو چې زه کله پانسۍ باندې هغه خیجي نو ما ته د امریکا نه فون راغی احمد رسول بنګش صاحب زموږ اے جي او هغه وخت کې اوس کیرټیکر کې فاینانس منسټر هم پاتې شوی ډېر ښه زموږ ډېر ښکلی ملګری او ډېر ښه انسان و هغه ځای نه فون راغی نو ما سره په فون باندې خبرې وکړلې چې بچایي ته خو چې کوم دی د پانسۍ باندې خو دا خو ډېر ټریجیک دغه ما ته زه خو نه یم ملک صاحب پانسۍ باندې وخت وایي ښه وایي ملک صاحب خو دا ما سره ناست دی د شیکاګو نه هغې فون کړی امریکا نه نو د هارټ پرابلم هارټ اټیک شوی دی احمد رسول بنګش صاحب ته نو هغې علاج ته کوو چې ما سره میلاو کړه ما ته نو هغه داسې جړغونې غونته شوي چې ما باندې نو ما ورته موږ خو بس یو ازمایي دغه ورکړی دی که نه چې د حق والا چې کوم دی هغه دپاره ډېره ګرانې وي چې کوم ځای کې وي نو هغه دپاره ډېره زیاته ګرانې وي نو هغې باندې هغه لټون چې کوم دی اخره کې کوم ما کې ډېر څه خو بس افضل رضا دی الله وبخي عظیم هستي وه ډېر عظیم رایټر وفات شو بس بیا پکې اخري سینونه چې کوم دی کې کافي ګډوډ پیدا شو دغه وشو بس چې څومره سیریل نور هم پکې وه اینډ موږ په لټون باندې اخري په پانسۍ باندې ورکړی دی نور هم نه دي ورکړی هغه پانسۍ پاتې شوه که نه بس پاتې شوې وه خو ما په ستا فیسبوک دغه ورکړی ده که نه هغې نه پس ځکه هغې نه پس کمزوري سنونه راتله کمزوري دغه راتله خلکو نور در که نه سټوري کمزوري شي نو مې ضرورت نشته دی پکې د دې علاوه باچا صاحب د فلمونو افر شوی ته پښتو هم په هغه ټایم کې به جوړېدلو اردو به هم جوړېدلو یا د هندوستان نه داسې هندوستان سره خیر هېڅ قسم څه هغه نه وه هندوستان خو دغه زه په 1985 کې تللی وم چې سرکاري دوره وه ډېره مینه راکړې وه خلکو ډېر ښه خلک وو ډېر ښه سره میلاو شوي تللیمه پښتانه وو ټول زموږ چې کوم اعظم مسلمانان وو هغې ډېر زیات رسپیکټ دا کیسټ هغې ته تللی وي او پښتو فلمونه چې کله چې دغه یوسف خان شیربانو جوړېده نو دا علي حیدر جوشي چې کوم د دې رایټر و او هغه ما پسې راغی او هغه کې ممتاز علي خان چې کوم هغه دغه ډایرکټر و ما پسې راغلی ما ته ویل چې د دې فلم بومبې فلم دی او د بومبې ډرامې هیروین موږ غواړو چې ته د فلم لومبنی هیرو ته شي ما چې سټوري وکتل هغه مې وکتل ما ته چې زه نشم کولی دا چونکې الریډي ما چې کوم فوک سټوریز نو هغې نه ما انکار کړی زه کورونو کې نور عشق و محبت اشتها مشتري نه کومه زه چې کوم هغه به میشن وي نو ما هغې نه دغه وکړو او بیا چې بدر منیر ورته میلاو شو هغې نه پس هم بیا زما دوستان مختصر دا چې داسې وخت راغی چې ما 20-21 فلمونه ساین کړل
او د پښتو فلمونو ډېر ښه کردارونه او کې داسې مو شو چې زه یو ځای ته لاړم موږ په دغه کې په مدین کې نو هلته هوټل کې چې کتل بار بسونه راغله پته ورسېده دلته فلم کې پته سلیم دلته راغلی دی نو بس دا د دنیا چې کوم د هلو او ګله جوړه شوله بدر منیر هم الله دې وبخښي ناستو سره نور داسې کسان ناستو نو جنکو بدر منیر نه پېژانده سینما ته خلک نه وتلي هغې ته څه پته وه لومبې دغه نو ټول ما پسې راغله چې هغه وشو نو هغه ما ته راغی ما ته یې ویله چې بچاجي ډېر ښه انسان و بدر منیر برش وغې په سر باندې راکړه ته خو ګورې اوس په وړه ښیښه راغلی دومره خو ته په لوی ښیښه راشي نو هسې نه چې موږ وروسته کې که نه ما ورته وخوندم ته خو چې کوم دی ټوپک نه بغیر د کار نشته زما خو ارام ورته کردار وي نو چې هلته زه لاړم ما کتل ما څه ولیدل څه مې وکتل بیا هغه جینۍ چې کوم خودکشي کوي زیبرني سم لاس ونه هغې چې نه ما په غېږ کې ونیسه رغړو به دا کېدی نه شي ما د لاسه نیولې ته ځان چې څومره زورونه کوې او که ته مله سیند ته ټوپ ووهه پل نه دی خوا دغه نو ما ورته نه زه پښتنو ته دغه نه ورکوم چې پښتون به څنګه چې کوم دی یو بل جینۍ به رانیسي هغه به غېږ کې نیسي هغې څه ورغړي او چې څومره په سوونو خلک ولاړو تماشګیر هغې کلیپ وکړو چغې یې ولې زنده‌باد ډېر زیات ټغې وکړو مختصر دا چې هماغه ماحول وکته نو عرفان الله خان هغه ماحول کې زما اډجسټمنټ نه کېده ځکه زه ټلویزیون ته چې راتلم نو یو ډېر عزت سره راتلم زما لایف کې دا و چې صدر کې نومه کتلی چې هوټل کې نومه کتلی زما آفیس او ریډیو ټلویزیون او میشن او مصروفیات او میټینګونو ماحول چې کوم ډېر څه چې ما هغه نشو برداشت کولی یو فلم کې ما له کار هم کړی ما باندې عدالت ته هم لاړه کیس جج ته لاړو چې جج ته زه ننوتلم ما ته دوه ځله یو چې اسف کړنیم شو ما ته جج احتراما پاسېده او زه یې لاسه ونیولم خپل چې کوم سایډ ته ناستې ځای هلته یې بوتلم یو دغه جج چې زه نه پاسېده او زه یې لاسه ونیولم نو چې کله خبره کېدې نو چې ته ما ته چې جی تاسو ولې نه راځئ نو ما ورته ویل خبردار چې کلچر چې کوم دی پیش کوي زه هغې کې نه ایډجسټ کېږم زما د پښتنو ډېر د عزت کلچر دی دا چغې ټوپک وال ټاک کول دا نو زموږ د ښځې ډېر لوی احترام دی په دې ځای کې داسې نشي کېدی زه د خپل کلچر خلاف نشم دغه کېدی نو هغې هرجانه غوښتله چې دی موږ ته یقین بس جج ورته وویل چې ښه ده که تاسو فرض کې داسې کوئ که څنګه وغوښتل نو زه به ستاسو که تاسو پکې د کلچر څخه خلاف وي نو زه به تاسو باندې کیس جوړوم او یا دغه کیس واپس واخلي چې موږ باندې کیس مه جوړوه موږ یې واپس اخلو بس یې کیس واپس واخیسته زما هغې نه به زما فلم نه چې کوم دی فلم دنیا البته فلم ما دغه چې یو انفارمیشن له جوړ کړو په ډرګس باندې شولې او هغه دومره پاپولر و دومره زیات دغه و چې هغې کې زه ماته خوب وینم خو ایکچوال خوب چې زه وینم ټول د نشو حالات تباهي بربادي او ټول اخره کې چغې وکړي راپاڅي چې راپاڅي خلک کړې پکې داسې وکړي چې خوش شکر دی چې دا ټیک دی هغه بیا امریکا کې دغه فرست پوزیشن راغلی او دویم ما چې کوم د ډرګس زما خلاف ډرامې مانه نوم یې دی چې خبر کمه وه اکې فردوس جمال او هغې کې ما چې کوم د بریګیډیر کار کړی و بلکې داسې شی و چې بریګیډیر دپاره بل څوک اغوستی و او کرنل دپاره چې کوم د زه اغوستی وم اردو ډرامه وه نو چې کله هلته لاړو نو بریګیډیر وتل د ثوابه یو نه ورته چې زما په کرسۍ باندې سیوا د سلیم صاحب نه بل څوک نشي کېناستی که دا زه به خپله وردي هغه له ورکوم نو چې لاړو نو کردار یې بدل کړ نو بیا فردوس جمال ما ته مخې ته ناست هغه راغلی هغه معلومات کوي چې دلته بریګیډیر یم نو آرمي دغه آرمي لباس کې یم دغه کې یم هغه ما ته بیا کښېني نو که زه ډېر ینګ وم پروډوسر دا ډیمانډ کوو چې ما ته چېرته سپین ویښته نه دي لګېدلي سپین دغې نه دي کړي چېرته نو هغه ویل چې تا خو څه ډېر چې هغه وکته نو مله راغی نو ما ته وایي چې که زه سوال وکړم نو دا لږ غوندې قلمونه به لږ سپین کړو ما چې تا دومره ریسک اخیستی دی زه یې بریګیډیر جوړ کړی یم نو اوس به خامخا نو بیا لږ غوندې دا قلمونه راته سپین کړل زما د هغې کردار و بیا یو دریم چې کوم دی انټي نارکاټکس والا جوړ کړی و فلم و نو هغې کې زه کار نه وم او هغه ما په دغه باندې جوړ کړو په ډرګس باندې جوړ شوی او دا درې وړه چې کوم دا ډېر سوپر هټ و ډېر کامیاب شوي و دا کوم سن کې جوړ شوي دا هغه چې کوم شولې چې کوم زما خیال تقریبا دا د 35-40 سال خبره ده ټول هم دغه پیریډ کې ډرګس باندې خو موږ ډېر کار کړی که نه زما میشن د ډرګس دی که نه د منشیاتو خلاف کول باچا صاحب تاسو کم ټایم کې ډرامې ته راغلی دغه ټایم تاسو واده کړی و زه چې زه راتلم په 1967 کې ما ته څه چې ډېر عجیبه غوندې دغه دا و چې زه کله دلته ډرامې ته راتللم نو همدغه 1900 په کوم ورځ باندې یو ورځ مخکې یا دوه ورځې مخکې چې کوم زما د واده نه زما دغه وشو
او مردان مې چې کوم ما واده کړی هغه واده چې کوم دی بیا ورپسې همدغه ډیټ چې کوم دی 11 ډیټ دا 11 ډیټ باندې زما اپاینټمنټ هم شوی او دا 11 ډیټ باندې چې کوم دی نومبر باندې زما واده هم شوی او دا غینه 2 ورځې مخکې زما خېده چې نو 10 کې 11 ډیټ کې ورځې مخکې دا سلیکشن زما ریډیو پاکستان باندې شوی نو واده نه پس ماته به ډېر مشکلات لکه چې د جون ملګری چې کوم هغه ای برداشت کول نه شو هم د کله راته نه چې لازم تاسو په کې هیروین سره اتلې نو دغه اعتراض نه تاسو کوي هغه دغه پر ډېر زیاته ګرانه دومره ګرانه او چې نشو برداشت کول زما به د خاصیر شروع شل ته په بیت هسپتال کې ولګید آی ته ډېر تکلیف ورډر نه دا چې جون یو سیزو او دغه د مين انتها خپل دغه خدا کو چې هغه پریکټیکل سیز به هغه بلکې مزه کله وایم چې زما په دې ته باندې مچو کنه نو هغه مچ نشه په کې دې سو بڑا راغه سو ډازي ورکړه زما سره مات کړو چې مچ خو مړ کوم د پتنتی ولې ناس دی کنه نو دومره پورې دغه بل خلک باندې زیات راتله دغه هم کې د الله دې نغیله جنت الفردوس کې زور کې وفات شوی دا غینه پس کوم دې ما مردان نه د چې کوم مردان چې خانان دی کورنۍ نه چې کوم بیا زما اسفتی مو چې کوم هغه وشول هغه اف اس سی سټوډنټ اوراله به دلته ګریجویشن مې دلته وکړ الله تعالی احسان او په جيبه خبره کوله چې بچي ما په جون کې دانې دي کتلې زه چې کوم نشد دي چې کوم سوچ دي فکر دي صبر دي تحمل دي دی بیا د بل جون مرګ زما چې کوم هغه سم دومره بهترین رویه وکړه دومره بهترین حالات دي هغه بچو باندې تعلیمونه هغه بچي مخکې بوتل ینګ ایج کې د اف اس سی سټوډنټ صدقه وي او بلکې کله به د دنیا برا شریدل خلک براتل هغه ورته د تاسو کتاب ته دومره دغه نه دي ورته چې نه دا پبلک پراپرټي ده دا عوامو پر کې ناشته د عزت چې کنده ماده پر فخر ده ماده پر صدقه نه ده نو ماته به دا موقع ملاو شول چې د دې صفو خزه چې کوم ده کنه عرفان الله خان د ډېر لوی وای سره ده دا ډېر لوی مرګري ده چې ته بار ستړي ستومان راشي په کور کې غته له سکون درکې چې ته بار ډېر خوشاله کور کې راشي غوبلی بس سره ختم شي نو ماته به دې چې کوم ده د جون هغه خوشاله راکړي چې بیا لیډرم جوړ شوم او زه بیا آرټیستم چې کوم ده ځکه چې دغه ته ما کله پریم کال دوه کاله به پریم خو ده او بیا زه سپر سټارم جوړ شوم بیا ارزه ته لاړم بار دنیا ته لاړم هر چیز کې مکمل سپورټ ماته ملاو او تر دې وخت پورې تر نن دې وخت پورې چې کوم ده ماته مکمل سپورټ دی من هر چیز کې زه تاسو کوم چې سړي غوي او دا جون کې دغه چې سم ماته ورین زه دایم چې الله شکر دی که زما مشرې کور ولا بچی دي ان ټول بچی کامیاب شوی دي ډېر سپورټ پکې بچی دي واده شوی دي ټول واده شوی دي خپل بچی چې کوم نه کامیاب شو بار ملکونو ته لاړل ای باندې بزان له خبرو نو دا زما ودونه هغه نه مخکې زما ټول لومبه چې کوم زما رشته شو دا چې کوم دا غنه مخکې زما د ترول لوروا او اتنګي کې وغه ډېر مذهبي کور نه و او زما د مور خورزه واغې من ډېر په مینه باندې کړو او بس بد قسمتي دا وشول چې کور باندې هغه وخت چې چک و باراله واشنغر باندې نو هغه ته ټول خلک راته پیر خانه غونته ونه د ټول خلک راتل چې راته نه کور کې مو لګي نو هغه په یو هفته کې دنه چې کوم د وجه نازي دا کور وروته نو هغه زما کور ولا نکاح شو او زه تر لون میوه هغه پای کې وفات شو هغه نه پس بیا دغه مردان هغه رشتہ وشله ته مې چې هغه وکړ چې هغه ډرامه نشو برداشت کولای او دا بل چې کومه دا بل به ماته سپورټ دا چې تر دې وخت پورې جون چې کوم دغه دې ستې د خوشاله دي او زه دا چې جون کې هر دنیا کې د خدای د جون ملګری چې کوم دی د مینې محبت فی ځکه چې خزه چې کوم نه غي واسه دان چې کور دی خزه کمال دی چې هغه اسخر خواخه ته عزت احترام ورکی دغه ټول خاندان دی عزت ورکی ټول خاندان را ټول کی ټول خپلوان را ټول کی دغه د خزه کمال دی چې کور نه جنت جوړ کی هغه نو دا بیا دغه هغه نه پس به بچی دي بچی ټوټل سو دي بچی زما 15 زامن دي سلور چې کوم دلونه دي مشري بچی مې چې کوم نه هغه مشري دا هغه واده شوی دا او دا غي بچی چې کوم ډاکټر احتشام نه پروفیسور دی کټی ایچ کې خدای باندې بل بچی دی هغه په ایجی افس کې دی بچی اعلی تعلیم یافته دي خپل خو وخت تیری خدای جون خدای بار ملک زیات پاتې شي او هغه پسې چې کنه بیا زما بچی دی سید شاهد بادشاہ سید شاهد بادشاہ چې کوم دی ایچ افس کې دی نن سبا ډاټا پروسیسینګ افیسر دی او رسکي حلال جون تیری پوره صوبې کنټرول سره دی په خطرې سره خپل ما سره قانوني کې نشته د توصیه کی او هغه پسې چې کوم نه بیا بل بچی مې دی بل لور مې ده نو هغه چې کوم دا اعلی تعلیم یافته ده هغه نن سبا بچیم په خوشحالي خدای کې دي
او بس خپل وخت تیری خو هغه فیملی لایف چې کوم نه عام لایف دی کلی لایف دغه چې کوم دغه لایف دی او هغه پسې چې کوم بچی مې هغه دلته پوسټ باندې ډیټ افسر او هغه بیا کرپشن خو دلته الله دې موږ ته وساتي په ژوند کې موږ دا سوچ کړی د رزق حلال لکه تاسو ته ما څنګه ویل چې د غو خدانې برابر حرام رزق خېټ ته لاړ شي نو دا انسان نه دعا قبليږي نه موږ قبليږي نه حج قبليږي نه روزه قبليږي هیڅ عبادت نو بیا د انسان څه پاتې شو چې خېټه کې ټول حرام نه بیا څه چې مسلمان یم مسلمان خو دې خو رزق چې دا نه قبليږي نو بیا د څه شي دي نو هغه رزق حلال چې کوم هغه یو داسې پروجیکټ چې 12 ارب پروجیکټ کو دی ورته ته نو لومبه ورځ باندې به 12 کروڑ کمیشن اغسته خو هغه انکار وکړ چې نه بیا لاړ بارنل ته نو بارنل چارټر اکاونټنټ دلته الحمدلله 20-25 سال وشو الته خپل بچی مو سره دی بچی خو بهترین خ تعلیمونه او قران پاک او حفظ او عالمان نو چارټر اکاونټنټ خپل کورې مغسته خپل دغه مغسته هغه نه پس چې کوم بیا اسف ته اسف چې کوم د اعلی تعلیمي کړي د خپل دغه باندې اډیټ افسر دی د دې کې پروجیکټ سم سره دی هغه مو سره دی آی سی یو پینټل کنټرول افسر هم پاتې شي نه سبا چې کوم دی اعلی دغه باندې دی ورس کې حلال جون دی او چې دا گاډي کله کله اما کړو د سرکاري گاډه راغی ماته چې بشه لوی گاډه 2 کروڑ پورته ودرې دا 4 کړم مې چې د خپل گاډي دی خره ما په ژوند کې سرکاري گاډه استعمال کړي ما په ژوند کې سرکاري میز باندې چې یو کپ چینی دی قبول کړی زیاولک چې کنه ما سره چې سید صاحب اپ چیک کیوں نہیں پیره ما ته چې مستر پریزیډنټ تعالی لړې لوی 70 کړه مقام درکړي چې په ټول پاکستان کې د انټرټینمنت فند په دفترونو کې دا چې بسکړی تا بند کړي نو اربونه نه کربونه به بچ شي ځکه زه د خزانه محافظم زه شرمینه نو کدا زما کونډو یتیمانو ته کونډو یتیمانو ته چته ملو شي او هغه ملو شي نو هی خندل ما ته سید صاحب خبرې کې لګي د اسمان نه راغلی نو مستر پریزیډنټ د اسمان نه زموږ ټول روحونه راغلي دا دعا کوو چې زموږ روحونه سجین ته لاړ نشي ایلین ته واپس لاړ شي نو هغه نه پس را پاسې ده زما ته اندېښ خپل کوم ماته لس مسلې شل مسلې حل کړې اخر کې به وي سید صاحب ستا ګوره شل مسلې ما حل کړې مې مسلې حل کولو ولا خو الله دی بي زما سمته انما الاعمال بالنیات ستا زمانیت دا چې د تراړو تاسو نه دا چې مسلې حل کړې تاسو له الله د دې سره درکې نو بچی چې کنده رزق حلال ولا باندې غدي هغه چې کوم دی هغه نه پس چې کوم دی بیا بل بچی دا نن سبا خالي کوالیفاید دا پرنسپل دا په هغه باندې په خبره باندې دا او هغه نه پس چې کوم دی بل بچی چې کوم دی اسه پسې چې کوم دی نو هغه دلته اعلی تعلیم حاصل کړو امکان یې کړو البته بیا ډیر تعلیم حاصل کړ هغه په لندن کې دی او هغه ام ډي دی ملټي نېشنل کمپنی چې کوم دی دا منیجینګ ډایریکټر دی نو خوشاله وخت دی بچی سره سره دی او بل چې کوم د کشري چې کوم ورپسې بل بچي د هغه د پروفیسور د زما خوري دی د خپل باندې بچیم پرنسپل دا هغه باندې واده ده هغه دی او بل بچي چې کوم د وینګ کمانډر د نورشیر خان دا بچي ټول سو ارمي کې دي سو کیو زبل زیدي بار دي دا یو بچي چې کوم د فزیک کالج کې انګلیش پروفیسور دی نو زما د کشري بچي په هغه باندې واده ده او هغه نه بیا سید زاهد بادشاہ دی او دم چې کوم خپل امکان یې کړی دی خپل تعلیم یې کړی دی او دا غدا چې ما سره ډېر مینه کوي چې دا اخري بچی چې کوم کنه او د بیا کوشش دی چې زما فیسبوک کو زما سمره اکټیویټي سمره چې ټول د پسند بالکل جی ریکارډینګ هم دی کې منډه ترنه دی کې ارسه دی کې نو د نن سبا چې کوم دا دغه کې په سیکټر کې پی ان ډي کې چې کوم د خپل پوسټ باندې دی جی نو د تاسو بچو کې سو کدا کار ترانه لګل تاسو جوړ کړل نو شو کې نو زه خو اتفاقی راغلم او بل چې اوس ما چې کله پرې خودل شل کاله مخکې ما پرې خو ما چې ما هول تو قتل حالات ته مې وکتل نو ما چې د چې کوم نوم عزت احترام چې کوم سپورت خلکو ورونه کې دي دا څنګه ډیمیج کوم د افغانستان یو وفد راغلی او هغه وخت چې کوم د کرزی سره دغه هغه چې د بل نه وکنه هر تو ما پسې مره پسې سی لګون مره پسې نور خلک لګو په آرام کې غریب سره ما زه افغانستان ته درځم چې افغانستان الله د امریکایانو آزاد کړي زه به درځم نو هغه وفد راغلی نو ماته چې کوم خبره وکړلې چې شاو زرلزا وفات شو اوس بدای ما شاو زرلزا چې هغه ما ټول رائټران زما مینا او ریسپیکټ ټول سره عزت او ټول پروډوسر سره او بس هغه نه پس چې کوم ما چې کتل نو ما چې نه اوس نه کیږي ډیره مقابله ما کړې و ما پی ټی وی کې ډیر زیات چې کوم د مقابله کړو ځکه چې خلکو چې بس سم مولا دی بس تبلیغ نه بل سکار نشته بس کو ډي سي دیم نو سم مولا دی او هغه دیم دادی کنه مرکه سم رنگ خبره پکې دي دغه پکې دي خلکو به خولم خو الته ماته مشکلاتو
نو ما بیا سوچ وکړو چې بس دا چې کوم عزت دی نو بس دا کافي ده خلکو وړاندې کې چې کوم دا مینه بحال ساتل پکار دي دا الله شکر دی چې ما 50 سال چې کوم مینه عوامو ته ورکړې ده زه د هغې قابل نه یم چې څومره مینه تاسو ما ته راکړې ده تاسو چې کوم تاسو زلمو زما میندو خویندو بچو ټول زه په دا د الله شکر گزار نو وجې دا زلمي جوړ کړی هم تاسو دي نو که تاسو نه وې زمان نشي خیال که دا زلمي نه نو ملک صاد نه وې نوم به نه پاتې سید صاحب غفور دی دا زری نوم به نه پاتې نو تاسو ستړی کړي دي خواریم کړي دي نن ځکه چې کوم دی تاسو د هر چا په زړونو پراته الله تاسو له نور هم ډېر ژوند درکړي بچا صاحب دا چې کوم ملکو ډیډیکیشن سره تاسو ملاقاتونه شوي دي ما ته چې کوم دی اقوام متحده ډیډیکیشن راغلی ورلد بانک IMF والا راغلی تاسو هم چې خبر ډېر رسونه راغلی شي کله زموږ خبرې کېدې نو ما ته چې تاسو دا چې کوم څه کوي دا زما د عین خلاف دي زما د عین خلاف تاسو کار نشي کولی او که تاسو څه کوي ګورنمنت څه پرشر راځي نو ټول پاکستان بندول شم نو هغه سم زما شي د سم پکې چې امریکن ینګ پولیټیکل لیډر 1995 کې راغلی دا 1995 هغه دورو چې میزایل چې کوم د کلینټن دور پریزیډنټ او میزایل په زموږ پاکستان باندې تللی افغانستان کې خلک شهیدان شي نو ډیلیګیشن نه فور د ډیموکریټ والو دا بایدن ګروپ او سلور چې کوم نه نو هغه ریپبلیکن والو د کلینټن دغه لکه دا نن سبا ټرمپ یادېږي کنه دا ګروپ او کلینټن چې کوم نو دغه مشره هغه پرسنل سیکریټری د پریزیډنټ امریکن چې کوم دا پرسنل سیکریټری کلینټن هغه راغلی نو هغه پرایم منسټر چې کوم دغه بنظیر محترمه بنظیر پټو او زه د نېشنل بورډ اف پاکستان ممبر وم نو چې څومره ډیلیګیشن براتل نو هغه ما ته راتله زه بدلته هوست وم چې دې صوبې ته براتله او چې د دې ځنه به څومره خلک بار ملکونه ته تلل ځل ما بلېګل ما به دسخط کو ما به دسخط کو نو صوبې حکومت واغې باندې کو هغه کسان بتله لکه ما ډېر کسان چاینا ته لګري یو ځای ته زما دغه باندې لګري خو ما ډېر غریب خلک چې کوم دغه بار لګري دي ډېر دغه خلک مې لګري دي بلکې زه دې حواله سره دام یم نو دغه ډیلیګیشن چې کوم راغلی امریکن ینګ پولیټیکل لیډر سره نو ما سره تقریبا 20-25 ورځې دلته شای محمد خان کیو او زموږ کافي دغه ما افغانستان سایت ته تورخم ته بوتل او بیا دغه خایښ چې موږ دې تار نه اغړ اورو نو ارمي ولم نه غوښتل هغه وخت ما نه غوښتل خو بس هغه ریکوست و چې هغه وخت الته فایرنګ شروع شو ډزر شروع شو دا میوزیک مې حواله ورکړه چې شاته موږ ته ټول خسادار تختیدلی نور ته یو کلینټن چې هیرر چې کومه هغه ما سره ولاړ هو کوټه په کنټه تارګن خته و د سړی سره راوچک چې څوک ته چې کړوي سلیم است او بل چا وځي سلیم دی ډزه بند شو ډزه بند شو زرا له مدام مارسي ونی ولا کوټ باندې اوچت کله کولاو کو او د سپکانټ تار مې اعظم راوخت مو رپی دوټل بته چې کتل مې ارمي ولا مراله ټول چې مجاهدین چې کوم ده ور دي خو موږ سوشل چرته راو موبایل نه کیمرې بس د کلاشنکوف په هغه سره موږ ودرې فوټو غي هریان دریان امریکا چې تعالی مسله تاسو نو دا چې زما کم ځای ته تلم اخره کې بیا داسې وخت راغی چې هغې شپږ میاشتې ماته امریکن پروګرام مو راکړ ټور ما ریفیوز کړ او هغې زما نوم چې کوم دی زه د الله تعالی شکر گزار یم چې زما خپلې صوبې 14,000 دې صوبې ما له عزت راکړی پراید اف پرفارمنس لپاره دې صوبې زما نوم چې کوم دی ایز آرټسټ 1995 نه تر 1998 پورې دوی زما نوم لیږلی دی او بیا 1998 کې ما او عبدالرضا ته په یو وخت په یو ځل باندې چې کوم دی بیا پرزیډنټ اف پاکستان ماته ته په امتیاز چې کوم دی راکړ او د 95 دغه وخت نه 95 کې دا ډیلیګیشن چې کوم جدي نو زما ځلانه لمه او پای باندې ماته ډېر زبې چین تلاړم ډېر اذان له دغه دا ایوارډ چې کوم د الله تعالی دا احسانو چې هغه ماته مین اف د ایئر 1997 راکا امریکن بایوګرافي ABI والا مین اف د ایئر 1998 راکا ملینم هال اف فیم ایوارډ راته راکړه او اخره کې هغې د دنیا د 20مې صدۍ 20وې صدۍ چې کوم د 20th سنچري چې کوم د هغې ډسټینګوش لیډرس چې کوم ډایرکټري اف ډسټینګوش لیډرشپ چې کوم دی اف 20th سنچري د هغې په 500 کسانو کې فرست 50 کې زما نوم شامل کړ دا ما دپاره زما د ملک دپاره ما دپاره ډېر لوی د الله احسان او ډېر لوی احساس و هغه ایوارډ هغه ماته مهاتیر محمد چې زه 1993 کې لاړم او الته سره ملاقات وشو ایډز کانفرنس خلکو چې جوړ کړي دا هیرو راغلی دنه خطر ده کنه ما ته بیا چې مسلمان ما ته دا تربیت راکړي بل مور ته په بد نظر وکړه
خپل مور محفوظ نه ده اچاته نو د هر د بل د مور عزت پم کې هغه ته د حفاظت پکې د بل د خور حساب د بچي حفاظت پکې نو موږ د حفاظت کړي نو سینې شي کېده نه کې بیا زما فرست پوزیشن ده ماتیر محمد ایوارډ ماته ملاو شو هغه نه 25000 علامه بیا 1993 کې چې کوم بیا پرایم منسٹر محترم بنظیر بټو دا ډیلیګیشن بیا ما رخصت کړ ور بانک مراتل نور مراتل کورین راغلی او کورین چې کوم راغلی هغه ما دلته رسېږي کړو ګرځولې مې نه کوي تقریبا 25 هغه به چې افغانستان ته تکلیف الله احسان بیا وکړي ځان بیا آزاد شو نو اخره کې بیا بنظیر ماته چې کوم ډیلیګیشن دغه نه براتل کراچي نه فیمیل ډیلیګیشن راغی بیا هغه ماته دغه وکړ چې ته دې ځنه چې کوم ده پښتنو جنکو یو ډیلیګیشن جوړ کو سند دوره وکړه ما انکار وکړ ای کې چې کوم د زما د وخت وزیر الله او خلک ټول ناکام شو اخره کې غي بیا ماته چې ډېر لپاره نه کوم زه ډېر لپاره کوم چې دغه د جنکی راشي او د سند د جنکی چې کوم دي حالت وګوري د دې ځکه دغه وګوري چې موږ سند والا چې کوم د په ستري کې سره دغه کو نو ما بیا مله مدرستان کې ناکام شي نو ما په اخبار کې ورکړم ما ته 100 with mother and father چې کوم دی فیمیل جنکی رالی او دلته ما انټرویو کړه هغه نه ما د 25 جنکو سلیکشن وکړ او هغه ډیلیګیشن ما سره لاړم سند ته پوره د سند دوره مې وکړله او زه په دې د الله شکر ګزار یم چې زه واحد یو داسې انسان یم یو فقیر انسان یم چې زه تلم نو هغه کې مراد علي شاه چې کوم نو د پیپلز سټوډنټ فدریشن چیرمن اوس وزیر اعلی دی نو ډي سي ما سره روانو کمشنر ما سره او زه هغه انسان چې زه لاړم نو په کراچۍ باندې محترم بنظیر بټو ویل پرایم منسٹر چې سید صاحب چې کوم دی راغی نو په قائد اعظم مزار باندې د ګارد اف انر وکړي تاسو فیسبوک باندې به ګوري نو زه چې لاړم نو ما ته ګارد اف انر راکړی شو دا مې د پر ډېر لوی انر ډېر تا نو ټوټل ډیلیګیشن چې کوم ډېر راغلی او د سې ډیلیګیشن راغلی چې هغه میل فیمیل د اقوام متحده میل فیمیل او هغه پی سي قبول نکړه ځکه چې سیفټي سکیورټي زما کوري قبول کړ بار د یو کمره ګسټ روم ته ما ورکه او بنگالو کور والا به راته چې روټه به تیاروله تاسو به به سره هغه نه پس پدغه نو ډیر د ژوند ډیر سدي تایلند ته چلاړم هغه خلک مو کته دا ډیر زبردست واقعیا و چې زه چې چا ساتلم نو هغه بیره کړېټو هغه چې زنه پويګم چې راوسته منسټر په گاډي کې دلته چې راغی نو بل غونته خبره ده او په جاس کې متخلق تاوی دل په بانکاک باندې ته تبلیغیانو په بوزه ما ورته ولاړو او چې کوم کې په بازار کې ګرځیدونه یو سره کرامن راکړه د تیلې سپلای بسکی کمیسیو دغه پرتو یو تیلې ټوپې په سر او سیګریټ په لاس کې نو رامن او سلیم صاحب بانکاک کې را ترغاړه او ته لس کا سور پسور پسیو ما سره یې ساره کې مې مخ رواني دغه ته ماتیر نو د ماتیر محمد د غیګ نه به دروچت پته ولګي دا غازی ډی نام تو چې کوم د خطرناک سره د جنگيري او دی وکړو میر دي نو خلک چې کنه راغی بیا حیران پدې باندې چې الله دا ما سره روان دي دا څوک روان دي چې کوم سفتر بروج دا نو دا ما سره څوک روان دي او چې بیل ته منګلاړو نو به چې کوم ډرګز اډیکټ خلکو اخی ته چې چا خرڅول او چا دغه کول چې منګلاړو نه تا یو کس نو چې زه جدا ودرېدلم یو کس چاته ویل لیډر دی چې دا سلیم صاحب ته چې راشي نو سردار بادشاہ به سلیم خو هغه نه پیژاند پنجاب نو هغه چې راغی نه دا سردار بادشاہ چې زه ورلم نو هغه په انډرویر کې ولاړ ما ته تاسو کو ویجه ما خو دلته مې خرڅول خو نیولې شي پس کلو کې ما شکر وباسه کې دلته سره کلام کوي به پریدینه نو هغه بیا حیران شو تاسو د غوګونو یا الله په جاس کې تل اوس په قید کې چر نو دلته خلک دې پیښ دي کنه هغه د ثواب یو ما هغه په کوم چې بچي بار روزي کوله روزنه بیا د خپل ځان خیال ساته نو جون کې ټول سم کته دي ټول سم لیدلې دي خو اوس هم دا خبر کوم عرفان الله چې دا جون یو خوب دی دا بیماری مراشي خوب کې سړی سره مینی جګړې مو کې په عوام وروزي خوشاله مینی دنیا سره زغمونه په راشي دا یو خوب دی زه اکثر بشو تقریبا چې کوم ما 78 سال د ژوند تیر شون په دې 11 اپریل باندې د سن 80 سال چې کوم نه په هجری باندې پوره شوی دی نو زه ته چې دا بیماری نه خوب دی دا هټ اٹیک او یو خوب څه چلو شو نو موږ له پکاري چې موږ د ژوند چې کوم دی کنه دا د عزت وي د احترام وي یو څه د مینې محبت تاسو په مینه راغلي ما د پاره د دین لوی دغه چې کوم دی نشته دی چې زه خوشحالي ما د پاره نشته دی کوم ځکه د مینې دغه وي تاسو ګلونه ما سره ملاو شو استاد کیمرامنان چې کوم دی ما سره په مینې اظهار چې کوم دی بچاجي شو او سلام شو کنه د مینې اظهار وکړو
نو موږ چې د دنیا د مینې دپاره ده، عزت احترام دپاره ده، خلوص و محبت دپاره ده. نو دغه زما ژوند دی، زما ډرامه هم یو میشن و، زما یوت هم یو میشن و. که زه چا سره میلاوېدم بارمکونو ته تلم هغه زما میشن و. که زه د پرزیدنت چا سره میلم زما میشن و. او زما اواز د حق اواز و، زما اواز د حقدار اواز و، زما اواز د غریب اواز و، د کونډې یتیم اواز و. او دې کې زه الله کامیاب کړی یم. او د ظالم خلاف ټول عمر ما اواز پورته کړی دی، د مظلوم مې ټول عمر مرسته کړې ده. زما دا میشن دی او زما د ایمان دی. زه نن هم دا خبره کوم چې زه خپل ظلمونو ته دا اواز رسوم، چې زما نن دا خواهش ته دعا کوم، یا الله که زما د خېټه د غو خدانې برابر حرام رزق خېږي او په هغې زما سا زیاتېږي نو مې زیاتوه، رزق حلال باندې زما د ژوند دغه زیات که. باقي عبادت خو الله قبلولو والا دی، خو دغه دی خو چې د حرام حکم دی نو موږ له ولې چې موږ دا څیز وکړو که نه. نو دغه د ژوند یو میشن و، دغه موضوع ده. بچي دي نن بچي ښه خوشحاله دي. زه د بچو نه یم محتاج، یو مور پلار د خدای د بچو نه محتاج کړي. لکه چې تاسو هم بچي بیوي که نه واده دې کړی دی، واده به دې وشي انشاءالله. د ژوند ملګري د الله درکړي، خو د ژوند ملګري به چې کوم دی د هغه عزت احترام به کوې، مینه محبت ژوند به تېروي. بچي درکړي، بچي ازمایش دی، زموږ ټول بچي ازمایش دی. نو یو مور پلار نه ماته یو ځل چا وویل چې راغی چې چیرمین صاحب یو ځای کې مې تقریر وکړو نو خلک راغلي چې 12 کاله راسه په دیوال په دیوال زما بچي اوسېدل او ما نور نن چې تا تقریر یو راغله مې الحمدلله ډېر شکر دی. بل پکې وایي چې ته وایي چې زه د مور پلار د بچو نه محتاج کېږي نو چا نه ماته الله تعالی فرمایي چې هلاک دي شي هغه اولاد چې د مور پلار بوډاتوب ته ورسېږي او دته مغفرت ونشي. نو که بچي مور پلار محتاج شي، بچي خدمت ونکړي خو تباه به شي. نو زه دا یم چې یو مور پلار د الله نه محتاج کړي چې بچي ازمایش کې رانشي. خو بچو له خو پکار چې مور پلار احترام وکړي که نه. د بچو دپاره ټول نه لوی پیر د لوی خوشحالۍ لوی دعاګانو چې صرف مور پلار دي. مور د پلار قبر ته مو ودرېږي او دعا وکړي نو یو قبول شي ثواب میلوي. د مور قبر ته مو ودرېږي نو تا ته الله جنت کې قدر کړي. د بل چا دپاره دا خبرې نشته. یو خو زما پیغمبر د رحمت الله عالمین چې په هغې ایمان راوړی یو الله دی، هغې نه پس د مور پلار یو مقام الله ورکړی. نو موږ ولې علما خو موږ قدر کوو، ضروري خبره، مشایخ دي پاک خلک دي، هغې تاسې موږ قدر وکړو او خو هر مشر له عزت پکار دی چې موږ قدر وکړو د هغې وکړو سره. باچا صاحب موږ دا هم اورېدلی چې ستاسو والد صاحب د پیرنګیانو سره هم چې کوم دی هغې جنګېدلي دي. نو بس مشران خو د هغه وخت ټول څومره چې مشران وو هغې خو جهاد به هم کوو، مقابلې ته به هم وتل، تکلیفونه به یې هم تېرول، سختۍ به یې هم تېرول. خو بس دا داسې یو واقع راغلې وه چې څه وخت پورې تاسو هغه په خپله موجود وئ که نه؟ تاسو بلج نه مخکې مخکنی انګریزانو دور و، انګریزانو دغه نو چې په کوم ځای کې حق خبره به کېده نو د حقې خبرې خو مخالفت په خامخا کېده. زموږ نیکه چې کوم کاګانو باچا صاحب ډېره پاکه هستي وه او زما چې کوم د ترو خاوند تنګي میاګل صاحب چې کوم نه ډېر پاک خلک وو. زیارت کړي چې کوم بچاجي وزیم شاه بچا صاحب پاک خلک وو. ټول سیدان چې کوم دی کې نو خلکو به ډېر رسپیکټ کوو، دومره رسپیکټ به کېده چې خلکو به په اجره کې چلم نه ایښوده، یاره دوی به راځي او دوی به چې کوم دی کېږي دا دې نه دا ډېر لوی دغه. او بل دا چې کوم خبرې هغه به هم کېدې، جوړه جاړې به هم هغې کولې، هر څه به هغې کول چې څه تکلیف به راغی نو دوی مشرانو ته به ځان راورسو. هغه وخت کې چا دغه وکړه چې خلک چې کوم دی یو سړی دی هغه داسې سختې خبرې هم کوي او د ازادۍ خبرې هم کوي او دغه خبرې هم کوي. نو بیا د پولیس مولیس هم راغلي او کسان دغه هم راغلي. نو باباجي خو هغه وخت کې چې کوم دی بارو او نیکه باباجي چې کوم دی نو هغه بیا هغې فیس کړل او دغې ورته وکړه. خو خلکو بیا دا کار کړی چې پته ولګي چې دا راځي نو هغې به هغه وخت کې به پوره لښکرې به ګرځېدې. پولیس دومره دغه نشته دی، پولیس ښه دی عوام شعور در چا کې که نه. نو هغه به چې ګرځېدل نو سم په سوونو به په قطار کې روان و دغه به نو هغې چې دا وکړه نو ټوله اصله چې کوم دی هغه به خلکو راوړه زموږ په کور کې به یې کېښودله یې به یې ښودله. نو پولیس والا ټول کورونه وکتل، ټول کلي کې هېڅ هم نه نو چا ورته خبره وکړه چې اصله چې کوم دی ټوله چې کوي چې څوک تللی دی که نه او تاسو چا پسې راوځي څوک تللی ټوله اصله د هغه په کور کې پرته. پولیس راغی هلته ودرېده چې ودرېږو چې موږ د کور دغه اخلو نو د کلي ټوله دنیا راغله ورته مخې ته ودرېدل چې دا کور چې کوم دی نو د اصلي خبره نه وه، د عزت خبره چې دې کور ته چې کوم دی تصور نشي کېدی، مرغۍ هم داسې نشي تللی چې څنګه به تاسو دغه کولی شئ، نو داسې نشي کېدی. موږ ټول چې کوم دی زموږ جنازې به اوچتې موږ به ټول کښېنو هله به چې کوم دی بیا تاسو دغه دې کور ته دغه کېږي نو هغې به چې کوم دی دغه وخوشي یو ایس ایچ او سره او ورته چې دا خو کلی دی د علاقه به چې کوم دی موږ به دې ځای نه روغ ونه اوسو. نو ښه خبره دا ده چې دغه نو هغه بس هغه هینډز اپ شو لاړل
او بس چې څنګه هغې رخصتېدل نو نیکه باباجي مې راورسېدل انګریزانو هغې ته بیا ډېر ایکسټرا آرډنري دغه ورته ورکړه ریسپیکټ ورته ورکړه چې ټیک ده چې موږ ته پته لګي تاسو چې کوم دغه کوي او چې موږ کوم د عزت وکړو نو فتنه موږ نه جوړو خلک هم داسې موږ فتنې اوس نه سبا ډېرې فتنې له ځان بچ کول لاړل نو دا باباجي دی او نور هغې ډېر جهادونه کړي ځان له ځان له کیسې دي مفروضان پاتې شي غم شي او د حق خبره به یې کوله اسلام خبره به یې کوله هغې ته چېرته قابلي قبول و او ټول مشران دغه وخت په دغه کې لګي ښه جي راځو بیا د ډرامې طرف ته ستاسو سره به یو ویلن راتلو شهنشاه چې په یو کتاب کې وزمرې د هغې نومېدو سید شهنشاه چې کوم دی نو هغه زما کشر ورور ما کزن و زما چې کوم دی تعلیم موږ سره موږ یو ځای لوی شوي او چې پېښور ته رالو موږ دلته زه خو جاب ته رالم او بیا کالج کې د اډمیشن یو ځای دغه بیا نوکرۍ شوې دغه شوې زه چې ریډیو ته لاړم نو هغه سره ریډیو ته لاړم زه چې ټي وي ته لاړم هغه سره ټي وي ته لاړو او بس کردار بیا هغه ما سره د ویلن راغی ویلن خو دا و چې هغه زما دومره احترام و چې هغه به زما نه بغیر خبره هم نه کوله دومره په بار زموږ احترام و معمولي یو کار نیم زموږ فرق و خو رسپیکټ احترام زموږ چې کوم دی په خپل ځای باندې زموږ کور کې هم داسې تر ډېره د پورې ماشوم لشي راتګ هر یو شی چې کوم دی نو سید شهنشاه چې کوم بیا د ویلن کردار او ویلن کردار هغه دومره زیات شو دومره سخت شو چې یو ورځ په ګاډي کې موږ ناستو ما ډرایو کوو صدر کې د صحابه چې کوم د خانانو ټرافیک جام شو چې وې کته بس د ګاډي نه راکوز شو داسې په منډه باندې راغله او چې راغله چې وې کته نه بس د ګریوان نیونه داسې دروازې کوله چغې جوړې ته ظالمې ته پلانې ته د ګزارې ته چې کوم داس پورته کو بیا زما خله سو شاته خو کو سو غوږی لاسونه تا چې کوم د پسریم باندې ډېر ظلمونه کوي ته دای زه د ګاډي نه کوښ وته راته یو کته ما بچي را منډه غځي خور کوم ما ورته چې د خو چې کوم د ازمرې چې کوم د اوس ماستر جوړه کړی ده کنه موږ مسکه دښمنی ختم شي نو ما ته چې بشیا د سکارو چې اعتماد په ما کو یقین په ما کو جوړه خدای سره کړی د مار د ځان ته ساته هغه بهترین ویل نو په غونډه کې کردارونه وداسې یو خو به هر کردار کې خپل ځان خلکو ته ښکارا کېدو یو څونه ماحول په کېدو نه هر سړی به وي چې دا کردار زما دی زموږ څومره چې زموږ آرټسټان وو هغه اشرف عباس وو هغه طارق جمال وو هغه د ویلن په نورو د څومره کردارونه چې کوم ویلن کې مثلا میکسیم ډېر زیات ویلن ناجي خان ټول راتله نو په ډرامه کې خو ویلن خو بار ډېر ښه خلک وو ډېر زیات ښه انسانانو خلک یو کردار و یو کردار کې بدلو خو دا و چې بس ما د پرادا و چې یو هیرو مو ویلن چې کوم ډېر زیاتو نو بلکې د سبب شول چې په انتظار کې وزم مخله چې څومره ویلنان ټول را پس راځم علي نو علي ور ټول او زه یو پکې یو قسم ټول ما پسې ها هو کنه نو خلکو په دعاګانې هم کولې هغه هم کولې بس دومره پروا چې دلته بده کې خلک ورته ساده سن پیر هغه چې پېښې لو پټې پېښې ساده هغه به منلې کنه چې د زمرینه بش سادهګي مو مینه احترام مو وزه وسم دا ویم چې ټیک چې جدید دور راغلی کاش چې هغه ډرامه پېښ کول پکار دي پی ټي وي نېشنل پکاري چې څومره ډرامې دي موږ لکه انتظار شو سحر شو دنګي سوکې شولې ازمیخ شو لټون شو نو که فرض کې لوی سکرین باندې پیش کنه پیش دي کنه پېښ کول پکار دي خلک یې ګوري کنه دا د ټلویزیون د پاکستان ټلویزیون کارنامې وي دا بهترین ډرامې وي اوس چې کوم نوې ک پروډوسر راغلي دي ینګ لکان دي دا ته چانس ملاو شي ته موقع ملاو شي پروډکشن ملاو شي کله چې دغه نه خدغه وکي والله دې چې خر رائټر دي خوشي یو میشن باندې وي یو میشن دا دی چې د ډرګس خلاف نظام ظلمه چې کوم پایس کې چې کوم د اخته دی نور دغه کې اخته دی ډېر طبيعي بربادي ده ډېر بد حال دی ما خو د پاکستان د شپه مشن باندې آرمي سره د خپل زمونږ چې کوم د انټي نارکوټیک فورس سره په ټول ځینو کې د تر د خل نه خلک کوشت کړو د کارخانو کوشت کړو دا ځنه په اوس هسپتالونو کې هم داخل کړو زموږ مشن روان دی ټول چې کوم نه موږ غکو نو په کار دي چې زموږ زلمه چې کوم د خپل ویښ شي نشو نه ځانو ساتي رشوتون نه ځانو ساتي د غلطو کارونو نه ځانو ساتي بل د سیاسي لیول باندې غواړي چې انتها ته دي نه رسي هر څه مې ټول زمونږ لیډران دي ټول مشران دي څوک چې راشي ملک د ملک متعولین چې کوم دی ملک دی دا ملک بچي ملک انتشار نه چې موږ د ځان وساتو نو یو خدای ډېر ضروري خبره د موجوده حالاتو سره او بل دا چې د چې کوم سوشل میډیا باندې دا دروغ خبرونه دي دا فیک خبرونه دي دا لکم شي
موږ مسلمانان یو زموږ ایمان دی پکاره چې موږ کیریکټر بیلډینګ باندې کوو زه وکړو هر ځای کې چې موږ کینو پاسونه چې موږ یو ریکارډ قایم کو په خطرې کې سره نه دا موږ د لپاره ډیره ضروري ده. بل د امبیسډر په حیثیت باندې د لوکل ګورنمنت د خیبر پختونخوا د امبیسډر یم د واټر سینیټیشن هایجین نو زما تمام ظلمو ته تمام قوم ته چې کوم دا خاص دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په یو لوټه وګ باندې چې کوم د چاره دم کو او حدیث پاک د چې تاسو د سین په غاړه باندې ناسې تاسو په مخته چې کوشش دا وکړي چې تاسو واپس پریوزي سین ته پریوزي ځکه چې را روان خل وایي چې ټول دنیا موږ ته بار بار دا وایي چې تاسو باندې چې کوم 2040 کې به تاسو بالکل بنجر بشي او هغه ختم بشي. نو عرفان الله ته سوچو که زمون په کلو کې څومره ونې وي جنګي به ورته ویلي خلک به پکې ناست کټونه به یې چولي نیر په غاړه باندې به لویې ونې ټولې وولې شولې ختم شو ارسه ختم شو. نو هغه سره موږ باندې موسم ته ور سات کې موسم یو شان ګرمي را زیاته شوله یخني بل شان شوله نو موږ له پکاري چې موږ د اوبو استعمال چې کوم په طریقه سره وکړو دا موږ د لپاره حکم دی. او به ځای موږ استعمال نه کوو کویان وچ شو مخکې په 10 فوټ کې بیا 50 شو سنو 200 فوټ ته اوبه لاندې لاړل نو را روان کول د لپاره موږ له پکاري چې موږ د اوبو ډیر زیات احتیاط وکړو موږ د اوبو غلط استعمال نه کوو موږ پلانټیشن وکړو موږ ونی وکړو موږ دا وکړو او د ټول لومړی چې موږ د خپل صحت خیال وساتو ځان خیال وساتو د ګاونډي خیال وساتو. او نن سبا یو خبر کول غواړم ما دا ورېدی چې خلک دا چې د خواخیز خر په انګور باندې حق نشته جی انا نو زه ورته دا ډېر ضروري خبر ده جی نو زه ته دا وایم چې خواخیز سره د ګاونډي خو په ګاونډي باندې حق شته او بچی چې زما په کور کې ناستین ګوري نو که میلمه راشي نو میلمه خو حق شته دی نو خواخیز خر خو مور پلار دی نو چې د ګاونډي حق شته نو د مور پلار حق ولې خر ولې نشته دی ها هغه خدمت چې کوم خدمت هغه لازم نه دی خو زما کور دی چې زما فرض کې یو خاون چې کوم دی د هغې مور پلاري نو هغه ښځه هغه بچی به څنګه د خپل د خاوند د مور پلار قدر نه کوي او بیا مور پلار چې کوم دي خر او خواخې پکې د کم نه راغلي هغه مور پلار دي جنین خپل مور او پلار په خپل کور کې پاتې شي نو دغه مور پلار خر خواخې چې ورته ویلي دي ته د حق دي چې هغه حق ورکړي چې څنګه خپل اولاد ته ورکړي څنګه چې خپل لونه په بار کورونه کې ناشتي او غوړي چې د خوشحالي دغه سي دی د خوشحالي ورکړي د خوشحالي دی ورکړي چې د مور پلار نه زیاته خوشحالي ورته ورکړي نو کور جنت جوړ شي. نو دا خبره بالکل ختمول پکار بالکل موږ باندې چې بار زما باندې د مشر ریسپیکټ چې کوم حق دی د کشر شوقت حق دی نو کور کې زما باندې والے کړه دا کور مله جنت جوړول پکار او ګوريان لپاره دي چې خپل خواخو او سقران له د مور پلان نه زیات عزت ورکړي خواخ سران لپاره دي چې خپل ګوريانو ته چې کوم دی د خپل لونو د بشونه زیات ریسپیکټ عزت ورکړي زیات ورکړي ځکه چې دغه نګور چې کوم بچی راوړي هغه د غسخر خواخ د جیدادونو وارثان جوړي څه خو نه جوړي نو دا ډېر عظیم رښتې دي دا رښتې چې کوم دا پالن نن سبا جی په دې کډیر جنگ جکړه روانې دي درتونه د نډک دي تانه ډکې دي مور پلار چې کوم دی زویفان یا غیر فریدم دا یو خبره مخ ته کوي مور پلار خلک دا مور دي چې دغه ته لیږي سنټرو ته لیږي بار چې کوم الله دې داسې نه کړي څنګه چې کوم دی اولاد به مور پلار دغه کړي دغه اولاد مور پلار جوړ شي که نه دغه نګور خو سبا چې کوم دی دا مور جوړېږي که نه دغه دې ته بیا چې کوم دی راځي دا چې کوم د دې لونو ته بیا خواخیز خر جوړیږي د دې زامنو ته خواخیز خر جوړیږي نو که چېرې یو لور دا غواړي چې زما مور پلار دی ګور دا غواړي زما مور پلار چې زما د دې زوی خر خواخي دی راځي د عزت دی وشي نو چې په کور کې نه سین دغه بسنګ عزت نه کوي دا زمونږ یو سوسایټي دا زمونږ یو مینه موږ بار له پکاري چې زمونږ دا میشن دی چې تاسو بار روزي زما ډون به چې کوم د اخیری پیغام دی زما دا 2.5 غز باشي چې کوم دا مسله الله امانت دی دا سترګې دا لاسونه دا خپې دغه زما سره دا مال الله راکړي امانت دی زه په دې سترګو باندې هغه څه وینم چې کوم هغه باندې الله راضي کیږي او زما رسول راضي کیږي زه په دې غوونو هغه څه واورم چې هغه د الله او د الله د رسول د حکم مطابق زه په دې لاس خله باندې هغه خبرې وکم چې کوم الله او الله رسول ماته دا خبرې وکړي چاله به تکلیف نه ورکړي زه دې لاس خو باندې هغه کارونه وکم چې هغه باندې زه بل ته فایده ورکم د الله د رسول حکم مطابق دا زما د ډای غز باد شي ده زه اکثر چې حل فخلم د خپل زلمونه نو زه دایم چې زما د ژوند مقصد څه دی عرفان الله تا ته مې بچین ناستی دوی ته ټول ویوري زمونږ د ژوند مقصد دی د الله تعالی بندگی د رحمت الله العالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د حکم اطاعت او د الله تعالی د بندگانو خدمت الله سره مینه د الله د رسول سره مینه او د الله د بندگانو سره مینه د الله د بندگانو سره مینه د دې لپاره نه چې دا لوی سړی دی د الله د بندگانو سره د الله او د الله د رسول د رضا لپاره هغه سره مینه زموږ ژوند مقصد څه دی
د یو بل خدمت کول. زمونږ د ژوند مقصد څه دی؟ د قرآن پاک او د حدیث پاک د تعلیماتو په رڼا کې ژوند تېرول. زمونږ د ژوند مقصد څه دی؟ حق او رښتیا وینا کول، رزق حلال ګټل، رزق حلال خوړل، بل تم وینا کول چې رزق حلال وګټه او رزق حلال وخوره. زمونږ د ژوند مقصد دی چې د حرامو نه ځان وساتو، بل ته مو چې د حرامو نه ځان وساته. زمونږ د ژوند مقصد دا دی چې موږ رښتیا وینا وکړو، حق وینا وکړو، بل ته مو چې حق او رښتیا وینا وکړي. زمونږ د ژوند مقصد دا دی چې موږ بل په خپل هم دروغ، بل هم د دروغو نه منې کړو، موږ د ظالم مقابله وکړو، موږ د مظلوم مرسته وکړو، موږ د کمزوري سره مدد وکړو. دا زمونږ د ژوند مقصد دی. داسې دي چې موږ ډاکوان یو، موږ غله یو، داسې دي چې موږ د 15 کالو ماشوم محفوظ نه ده، دا مسلمان یو. دا خو جړا ورځي انسان ته. 15 کالو هلک، 15 کالو ماشوم بار چې کوم د څوک پتی نشي، موږ نه محفوظ نه دي. ماشوم په جماعت کې هم نه دي محفوظ، جماعت کې محفوظ نه دي، په سکول کې محفوظ نه دي، یونیورسيټي کې محفوظ نه دي. موږ مسلمانان یو، دا زموږ شان دی. دا نه چرې نه حق دی هر ځای ته چې لاړ شي. څنګه چې زه غواړم چې زما مور دې محفوظ وي، زما خور دې محفوظ وي، زما ښځه دې محفوظ وي، زما لور دې محفوظ وي، دغسې پکار دي چې نور هم دغسې د هغې هم زه د هغې حفاظت وکړم پکار دي. نو دا د مسلمان شان دی، دا موږ دپاره ډېر زیات لازم دي. باچا صاحب اخري تپوس دا دی چې کومو خلکو ورسره ناسته پاسته پکار ده، چا سره دوستانه پکار ده، څنګه پکار ده؟ د دوست لفظ چې کوم دی که نه، دوست هغې ته ویلی شي چې د خپل ځان نه زیات رسپیکټ او عزت هغه ته ورکړي، نو دوست جوړیږي. دوستان وګورئ که د جناب محمد رسول الله دوستان چې کوم دي، دوی اسخران دي او دوی زمان دي، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثماني، حضرت علی ټول اصحاب. دوستي هغه څیز ته ویلی شي چې نن سبا د دوستۍ دا خو دوستي نه ده که نه چې موږ په ټیک ټاک یې په هغه باندې ګورو، داسې ګورو چې هغه ته ریکارډینګ کوي، دوستانو الله ته ورکړي سین ته یې غورځوي که نه. نو مطلب دوست خو چې کوم دی هغه د یو بل د سر محافظان دي، د یو بل د عزت محافظان دي. دوست لکه څنګه چې موږ پښتو چې پت ښېګړه تور او فاننګ. دوستۍ لفظ چې کوم دی رسول صلی د الله دوست دی، نو چې د الله دوست دی او نبی آخر الزمان دی، نو دوست بیا څومره لوی د عزت مقام ټکی دی. نو موږ له پکار چې په دوستۍ کې موږ د یو بل سره منافقت ونه کړو، یو بل سره زیاتې ونه کړو، یو بل سره دوکه ونه کړو که نه، یو بل چې کوم د نقصان ورنه کړو، د یو بل د عزت حفاظت وکړو، د یو بل د سر حفاظت وکړو، د یو بل د دولت حفاظت وکړو. خو د هر چا وکړو، خو دوست خو دوست دی که نه. لکه دوست باندې خو اعتمادي. نو دوستي چې کوم دی هغې کې نن سبا ډېر نقصانات رسي خلکو ته. خو بیا خبره هغه ده، خو دوست چې کوم دی لکه څنګه چې رشته خلک غواړي که نن سبا خلک رشتې هم که نه ګوري، کوشش کوي رشته موږ د پرونو باید دا چې د جینۍ رشته کې او د هلک رشته مو ورکې. نو دواړو طرف ته به وګورئ چې د جینۍ چې کوم ده دا دینداره ده، د هلک دیندار دی، دا جینۍ چې کوم ده پاک دامنه ده، دا جینۍ په کم کور کې ده، د جینۍ د خاندان څنګه دی، کور یې څنګه دی، تربیت یې څنګه دی. هغې نه پس بیا د هغې د ښایست خبره او د هغې نه پس بیا د دولت خبره ده. نو که دا رشتې موږ په دې باندې وساتو، او زه به تا ته دویم چې په دنیا کې د ټول نه لوی دوست چې کوم دی ښځه خاوند دي. دا رشتې لکه څنګه چې ته وایې چې عدالتونو ته هم خبرې لاړې، بل ځای ته هم لاړې که نه. نو چې زما څه خیال دی چې زه ښځه او خاوند دوستان دي، نو ښځه خاوند دوستان به څنګه د یو بل د مور پلار عزت نه کوي، دواړه به یو بل د مور پلار عزت کوي، دواړه به د یو بل د رشته دارانو عزت کوي، ځکه چې دې دواړه دا دوستۍ رشته ټول نه مضبوطه رشته ده. او قرآن کې الله فرمایلي، زه بیا وایم چې تاسو د یو بل عزت یې، تاسو د یو بل خوشحالۍ، تاسو د یو بل سکون یې، تاسو د یو بل دپاره ژوند کې هر یو څیز دی ایډوایزر یې مشور دی. ټیک ده چې سړی چې کوم حاکمیت د دې نه چې هغه به حکم نه کوي، هغه حاکمیت سره د دې دی چې د هغې ضروریات به پوره کوي. اوس الحمدلله چې زموږ چې کوم د ژوند ملګري هغې لګېدې محنت هم کوي، کوشش هم کوي که نه. خو پکار دی چې هر ځای کې هغې ته تحفظ وي، او دا به علي چې موږ خوف خدا که موږ څوک نه یو نو الله خو مینې که نه. نو دا زموږ دپاره ژوند دغه دی. نو که ذاتي دعا به وکړو. پروردګاره ما لاس پورته کړي، ما سره د خپل بچي لاس پورته کړي، او ټول دنیا خلک کېدای شي موږ ګوري، ټول زه وایم چې موږ لاس پورته کړو چې ای پروردګاره موږ مؤمن مسلمانان کړي، موږ ستا او ستا د رسول په لار باندې روان کړي، زموږ ژوند د قرآن پاک د حدیث پاک د تعلیماتو په رڼا کې کا، زموږ ژوند چې کوم دی ای پروردګاره دا کا چې د رزق حلال یې کا، موږ د حرامو نه وساته، بغیر حساب رزق حلال راکا. ای پروردګاره دا پاکه خوره پاکستان چې جوړ شوی دی، پاکستان کا مطلب کیا اسلامی جمهوریہ پاکستان دی، پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله محمد رسول الله. ای پروردګاره زموږ د تیره تر عین کې مدارج دی کې په اسلامي نظام راځي. پروردګاره موږ نه دا سوال کوو چې په دې پاکه خوره باندې اسلامي نظام راوله، پاک نظام راوله، د عدل او د انصاف نظام راوله، د ظالم د مقابلې نظام راوله، د مظلوم د مرستې نظام راوله. او یا الهی العالمین
50 ملکونو کې اسلامي نظام راوړل. زمونږ د دې پاکستان زمونږ چې کوم د عوام، زمونږ سیاسي لیډران، زمونږ بیروکریسي، زمونږ افواج پاکستان، زمونږ ججان، څومره زمونږ علماء کرام، زمونږ مشایخ، زمونږ صوفیه کرام، ټول چې کوم د په یو وحدت مرکز باندې راجمع کړه، د ټول اتفاق اتحاد نصیب کړه چې د پاکه خاوره کې امن راشي، دا زموږ جنگ جګړه ختم کړي، دا موږ خپل ملک یې دا ختم کړي، دا د اقتدار لالچونه موږ خپل ملک دا ختم کړي پروردګار، چې څوک راشي زموږ ته خادمان راولي، چې څوک زموږ مشران جوړیږي پروردګار د احساس پیدا کړي چې هغه وجه دا قوم زما قوم، ټول زما قوم بچی دي، ضروري خادم او ضروري خدمت وکړي شمه. و 50 ملکونه په یو وحدت مرکز باندې راجمع کړي او دعا وکړي چې الله تعالی موږ د ورلد بانک او د IMF د غلامۍ نه خلاص کړي، موږ د هغې د قرضو نه خلاص کړي، موږ د هغې د سازشونو نه خلاص کړي او 50 ملکونه په یو وحدت مرکز راجمع شي. موږ ته خو امریکې نیو اډر دنیا ته ورکړی، خو د ظلم او د بربریت یې ورکړی دی، او موږ ټولې دنیا ته نیو اډر ورکو د عدل، د انصاف، د مینې، د محبت، چې اسلام کې چې کوم دی د هر چا دپاره عدل دی، انصاف دی، مینه او محبت دی. ما دپاره دعا وکړئ چې زما دا باقي ژوند چې کوم دی، اول خو بیمار یم، دعا وکړئ چې د کامل ایمان سره الله تعالی کامل صحت او کامل شفا راکړي، ټول بیمارانو ته الله تعالی د کامل ایمان، کامل صحت، کامل شفا ورکړي، او زموږ زلمی کولم چې کوم دی په زموږ د په فیوچر مستقبل داسې کوي چې موږ په فخر وکړو پروردګار، موږ نه ټول بار ته روان دي، د خخران روان دي پروردګار، د خپل ملک یې هغې له خوشحالۍ ورکړي. نو دا دعا وکړئ زما دا باقي ژوند د دین اسلام د خدمت لپاره وقف شي، د الله تعالی د بندګانو د خدمت لپاره وقف شي، او موږ لاس پورته کړي، یا الله ټول لاس پورته کړي چې زموږ د ټولو خاتمه ستا د رضا سید زموږ شفا سره، او زموږ د ټولو په خوله باندې کلمې چې لا اله الا الله محمد رسول الله. په عزت احترام سره د ټولو نه اجازه غواړو. السلام علیکم. ډېره زیاته مننه باچا صاحب، تاسو موږ په لنډ تنګ وخت کې او بیا په بیمارۍ حالت کې هم دومره ټایم راکړو، الله مو زموږ دپاره لره، او الله دې کړي که زموږ په ژوند ستاسو دا کړي، الله زموږ ژوند ته هم تاسو ته درکړي، الله دې صحت کامله نصیب کړي، ستاسو دې الله ډېر ژوند درکړي، تاسو زما د مرګ فیوچر یې مستقبل یې ډېر ژوند دې الله درکړي، تاسو ټولو له ډېر ژوند درکړي، د عزت د خوشحالو ژوند دې الله درکړي، دا زما دعا ده. جی قدرمنو کتونکو، ستاسو چې کومه غوښتنه وه هغه نن موږ پوره کړله، حالانکه چې زه ورته بالکل د هېڅ برابر نه یم، خو ما خپل کوشش وکړو تاسو ته مې هغه چې کوم مشال تاسو غوښتو ما تاسو ته راوړو، مې خو مخ ته نو د پروګرام اجازه تاسو نه اخلم، نه کیمرامین ارسلان او پس درمنان سره ملره کې اجازه ده، انشاءالله یو بل مشال سره بیا مخ په وړاندې راځو. د لوی الله فاما.